په تیرو نږدې 3 کلونو کې په نړیواله کچه د افغان میرمنو د حقونو پر مسلې د نړیوالو د نیوکو او غبرګونونو پر دوام دا ځل د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې د جرمني، فرانسې، کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا له سرپرست حکومته په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت غوښتنه کړې. یادو هیوادونو تیره ورځ په یو ګډه اعلامیه کې د زده کړو او کار په برخه کې پر افغان ښځو لګېدلي محدودیتونه او بندیزونه د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیضي چلند او د هیواد راتلونکي لپاره ګواښونکی عمل بللی. له عامه ژوند او سیاسي تصمیم نیونې څخه د افغانستان د نیمایي نفوس له حذفولو سره سرپرست حکومت د دې هیواد راتلونکي له ګواښ سره مخ کړی. د ښځو پر ثانوي او لوړ زده کړو د بندیزونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو اړوند ادارو او په نورو غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیزونه او لګېدلي محدودیتونه د دې میرمنو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیضي چلند نښه ده. په یاد اعلامیه کې پر اسلامي امارت غږ شوی چې د نړیوالو سټنډرډونو سره سم افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بشري حقونو د رعایت په برخه کې نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. اعلامیه کې دغه راز له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو کره څارنې ته دوام ورکړي او په دې برخه کې له لازمو فشارونو کار واخلي. موږ پر سرپرست حکومت غږ کوو چې نړیوالو قوانینو او په ځانګړي ډول بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او د افغانانو بنسټیز حقونه په پام کې ونیسي. موږ له دوی غواړو چې له نړیوالو سټنډرډونو سره سم افغان نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو رعایت نظارت ته ادامه ورکړي. په دې اعلامیه کې یو ځل بیا له سرپرست حکومت غوښتل شوي چې د حجاب د نه رعایت مسلې اړوند نیول شوي ښځې ژر تر ژره ازادې کړي. خو حکومت په اعلامیه کې ذکر شوي موارد او د ښځو د حقونو د نقض مسله ردوي او د ښځو ټولو هغو حقونو ته ځان ژمن بولي چې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې نه وي. موږ د مونیخ کانفرانس کې د 12 هیوادونو هغه اعلامیه چې دوی نشر کړې ده ناسمه بولو. د افغانستان د خلکو حقوق خوندي دي، افغانستان خلک د ژوند نه برخمن دي، د امنیت ځاني نه برخمن دي، مالی امنیت لري، عزت خوندي ده، ټول حقوق ته رسیدګي کیږي، د محاکمو دروازې د خلکو په وړاندې خلاصې دي. د اسلامي امارت لخوا خدمات په مختلفو برخو کې په قوت سره روان دي. اقتصادي وضعیت د هیواد په ښه کېدو ده. له دې سره سم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان یې له سرپرست حکومته غواړي چې ښځو ته د کار او زده کړو زمینه مساعده کړي. دوی زده کړې د هر انسان بشري او اساسي حق ګڼي او د دې مسلې لا پسې غځېدا د هیواد راتلونکي نسلونو ته نه جبرانېدونکي زیان بولي. موږ د مونیخ ناستې یا هغه ناست چې بیرون د مملکت نه کېږي هغوی ته نظر وکړو. بهتره به دا وي چې اسلامي امارت دغه موضوع کې د ملت نظر واخلي او د ملت غوښتنو ته توجه وکړي چې نن ورځ د ملت غوښتنه په اسلامي چوکاټ کې د ښځو د تعلیم، تحصیل او د کار موضوع ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما تیره ورځ په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو هم اندېښنه ښودلې وه.